مې چې لګولی دا د منظور پښتون عکس یې د 2018 کال کله چې دا د پاکستان پوج سره وګوري د پاکستان د واکدارانو سره چې اصلي واکداران یې پوج دی نو دغه عکس د 2018 کال عکس زموږ خپل افغانان زموږ خپل پښتانه ورونه خصوصا چې د افغانستان سره تعلق دی روزانه په ټیک ټاک او په لایفونو او په ټویټر کې راځي چې موږ تاسو ته نه ویل چې د منظور پښتون د عیسائی سړی دی نو که په دې عکس باندې منظور پښتون چې د 2018 کال عکس دی او د پاکستان پوجانو سره مذاکرات یا خبرې کوي او د عیسائی سړی کیږي بیا خو کرزی د ټول نه غټ د عیسائی سړی و ځکه هغې 6 دورې پاکستان ته وکړي پوجانو سره یې وکړه د افغانستان په مسایلو باندې که په دې عکس باندې منظور پښتون د عیسائی سړی کیږي نو اشرف غني صاحب چې څنګه کېناست په چوکۍ باندې اولنۍ دوره یې پاکستان ته وکړه او د جي ټي یو ته لاړو دننه پوجانو سره یې وکتل او هغه عکسونه هر څه موجود دي د خدای په لحاظ ولې کوئ روزانه راځي په ټیک ټاک باندې سي مهربانه کنځلې خو موږ کړي پی ټی ایم ته منظور پښتون ته موږ کړي ټول د هغې سپورټرو ته موږ کړي اوس هغه شی چې ختم شو اوس سي مهربانه چې تاسې څه رقم یو منفي دغه پیدا کړي چې هلته د خلک بدنام کوي او سي مهربانه پښتنو کې بې اتفاقي شروع کوي ولاکې پنجابی دومره خلافي د پی ټی ایم ولاکې سندھی دومره خلافي ولاکې کشمیری دومره خلافي ولاکې بلوچي دومره خلافي څومره چې موږ پښتانه د یو بل خلاف یو ورونو ولې بل کار نشته بل کار د نور پاتې نه دی چې روزانه په ټیک ټاک پی ټی ایم دی او صاحب مهربانه ولې منظور پښتون ټوپک نه رالي ولې د عدم تشدد لاره اختیار کړې ده ولې د تشدد لاره نه اختیاروي او باچا خان داسې او باچا خان هغسې د تشدد لاره خو موږ افغانانو په افغانستان کې اختیار کړه چې په 1904 اویا کې همدغه ترالو پاکستان پنجاب نه ټوپک واغوست همدغه عیسی نه خپل وطن هم تباه او برباد کړو مکتب هم وران کړو شفاخانې هم ورانې کړي سړکونه هم وران کړه ښارونه هم وران کړه هر څه هم تباه او برباد کړه و دې هم ټوپک ورکوي چې مهربانه دا خپله خاوره باندې چې کوم پراته دي دا هر څه وران کړي مکتب وران کړي یا شفاخانې ورانې کړي نن زما د خور د مور علاج په افغانستان کې نه کېږي د علاج دپاره پاکستان ته رامنډې وایي چې مهربانه دلته بېعزته کېږي په محبسونو کې اچول کېږي دا خبره نه ده ورونو ټوپک موږ ته نه دی پکار موږ ته اتفاق پکار دی چې کله موږ اتفاق وکړو موږ ټول پښتنو په خدای یقین وکړه چې دا پنجابی به درنه داسې منډې وایي چې ولاکې دلته وګورئ ټوپک ته ضرورت نشته موږ ته اتفاق ته ضرورت دی همدغه شفاخانه چې زما په ښکته وطن کې پرته ده جوړه ده همدغه مکتب همدغه سړک همدغه آبادي دا به زما هم د دې خپل پښتون په ښه راځي زه یې ولې ورانه کړم بله ورځ بیا جوړولی شم بله ورځ به بیا امریکې ته سوال کوم نور دنیا ته به سوال کوم چې ما ته شفاخانه او ما ته سړک او ما ته مکتب جوړ کړه هېڅ ضرورت نشته له ټوپک صرف ضرورت دی چې د پښتنو لر او بر افغانان پښتانه یو ځای شي اتفاق وکړي که بیا ضرورت شو انشاءالله بیا به ټول ودرېږو هغې کې به انشاءالله چې جمهوریت والا هم یا کې به انشاءالله طالب هم یا کې به ټولې یو ځای به انشاءالله بیا به د احمدشاه بابا لښکرې او بیا به انشاءالله په پنجاب باندې ورځو مه کوئ بې اتفاقي جمهوریت که تاسې جمهوریتیان هستئ خو اشرف غني صاحب د پی ټي ایم سپورټ کوو کرزي صاحب یې کوو نو تاسو خو بیا د هغې په خلاف دا کار کوئ خدای